په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. قدرمن سفیر صاحب ډاکټر عبیدالله عبید د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې زړه تراتیرو لوبغاړو د کرکټ د بورډ استازو او د غونډې ټولو برخوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن پنجشنبه د 2014 کال د جولای 21مه نیټه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ستاینغونډې ته مو زه مختار احمد احسان هرکلی کوم. دغه غونډه په هالنډ کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفارت په نوښت او د هالنډ د کلتوري ټولنو په همکاري جوړه شوې ده. د غونډې په پیل کې د ښاغلي قاضي عزیز رحیق صاحب څخه هیله کوم چې سټیج ته راسي او غونډه د قرآن عظیم شان په څو سپېڅلو آیاتونو پیل کړي. ښاغلي قاضي عزیز رحیق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. د ښاغلي قاضي عزیز رحیق صاحب څخه ډېر زیات مننه. Geachte aanwezigen, een hele goede avond. Hartelijk welkom op deze culturele bijeenkomst. Deze zitting is georganiseerd door de Afghaanse ambassade in Nederland in samenwerking met Afghaanse culturele verenigingen in Nederland. Het is bedoeld om de geweldige prestaties van het Afghaanse nationale cricketteam te waarderen en alle spelers te motiveren. De ستاینغونډي قدرمنو برخوالو د غونډې په دې برخه کې تاسو ټول ته د افغانستان ملي سرود اورو. د درنښت لپاره یې پر خپل ځایونو ودرېږئ. د افغانستان ملي سرود.
څوک چې پاته یو افغان وي څوک چې پاته یو افغان وي څه به د افغانستان وي څه به د افغانستان وي. د غونډې په پیل کې په هالنډ کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سفیر صاحب ډاکټر عبیدالله ابۍ ته بلنه ورکوم چې درس ته راسي او خپله وینا راسره شریک کړي. ډاکټر صاحب عبیدالله ابۍ ته. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړي ځوان ډیپلوماټان په هالنډ کې د میشته افغانانو اتحادیې د سفارت همکارانو په مجلس کې حاضرو میرمنو او شاغلو تر ټولو نه د مخه ستاسو راتګ د افغانستان د ملي لوبډلې د هرکلۍ په ویاړ شرفلاس وایم او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د آیرلند او اسکاټلند د ټیمونو په وړاندې د اخرنۍ بریالیتوبونو مبارکي وایم. له نیکه مرغه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د نړۍ په سطحه یو پیژندل شوی ټیم دی چې دغه ویاړ یې زموږ هېواد او خلکو ته کتلي چې د زړه له کومې ترې مننه کوو او د لا بریالیتوبونو په هیله یې داسو. حضار محترم، افغانستان طی 15 سال گذشته دستاوردهای چشمگیر در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ژورنالیسم، صحت، معارف، تحصیلات عالی، امور زنان و خصوصا در بخش سپورت و ورزش داشته که قهرمانی‌های تیم ملی کرکت و فوتبال و UFC یا رقابت آزاد و سایر بخش‌ها قابل یادآوری است. اخیراً تیم ملی کرکت افغانستان مسابقات را با تیم‌های کشور آیرلند و اسکاتلند انجام دادند که موفقیت‌های را نه تنها نصیب تیم ملی افغانستان بلکه نصیب مردم افغانستان ساختند که قلباً از ایشان اظهار سپاس و امتنان می‌نمایم. جا دارد که از اتحادیه سراسری افغانان مقیم هالند، همکاران سفارت، جناب جنرال عبدالستار و سایر همکارانی که با همدلی و صمیمیت تام مراسم پذیرایی امشب را تدارک نموده‌اند اظهار سپاس و امتنان نمایم. Dear sportsmen from the Afghan National Cricket Team, Honorable Mr. Arjen van den Berg, Deputy Director of the Asia Department of the Dutch Ministry of Foreign Affairs, delegation from Klingendal Academy, dear board member of the Dutch Royal Cricket Association, Ms. Tyner, chairperson, dear lover of sports, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, good evening. As Ambassador of Afghanistan in the Netherlands, I am very pleased to attend the coming event organized by the Dutch Royal Cricket Association in local Dutch cricket clubs, especially here in the area of Den Haag, one of the biggest cricket clubs of this country. It is with immense pleasure that our nation embraces the coming tournament with training session at 2 different venues and culminating in the Intercontinental Cup from 29th of July until 1st of August
with many players from both countries who have full international experience, the standard of cricket will certainly be high. I would like to thank all people involved in this organization of this tournament and its preparation. Without their support, an event like this would not be possible. Thank you very much. دوستان عزیز، با افتخار تیم ملی کرکت افغانستان که واقعا قهرمانان سال، قهرمانان وحدت ملی و عزیزانی هستند که مردم افغانستان بالای از اینا افتخار میکنند. از همه خواهش میکنم که با افتخار از این قهرمانان با قوت خیزند و دوستان را تشویق کنند. چې نه بیا تر پورته سي نه سر په وینو رنګ سي، چې نه بیا تر پورته سي نه سر په وینو رنګ سي، باداره دغه جنګ دې د وطن اخري جنګ سي. که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، دا کاڼي به لالونه سي، دا بوټي به لونګ سي. تر څو به دوی په کله کله ګرځي دا به وایي چې دا مینه دې ورانه سي او هغه کور دې رنګ سي. په هالنډ کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفیر د ډاکټر صاحب ویلا بیت څخه ډېره زیاته مننه